سلامونه قدرمن ډاکټر صاحبانو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ډاکټر بشیر احمد ظاهر یم. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د ټوټ برش په اړه باندې بحث وکړم چې عموما ټوټ برش په کوم ډول سره تاسو کولی شئ چې اجرا کړئ. هغه سمه او دقیقه طریقه د غاښونو د برس کولو کومه یوه ده، تر څو غاښونو داخل یا د منځ څخه غذایي مواد پاک صفا شي او ترې لرې شي. د ټوټ برشنګ لپاره یا د غاښونو برس کولو لپاره لومړی باید تاسو دغه کوم یو برس چې استعمالوئ چې مینول برس دی، دا باید نه ډیر سخت وي، هارډ وي، او نه ډیر نرم یا سافټ وي، بلکې باید میډیم حالت کې وي. دغه تارونه باید د دې چې دا نرم وي، بیخي ډیر سخت هم نه وي، بیخي ډیر نرم نه وي. بیخي ډیر نرم چې دي هغه د اطفالو لپاره استعمالېږي او د زنانو لپاره استعمالېږي. دا میډیم چې دي دا نه بیا د مینول یا د بالغه نارینهو لپاره استعمالېږي. زنانې هم کولی شي استعمال کړي. د برس کې د موادو اچولو اندازه چې ده، چې مخکې کومه اشاره وکړله، په دې څوکه په دې اندازې سره د نیم نخود په اندازه باندې برس باندې اچول کېږي. غاښونو کریم چې هر ډول تاسو استعمالوئ، هماغه لومړی قدامي غاښونه په دې شکل په دایروي حرکت سره پاکېږي، باید په دې شکل سره پاک شي تر څو د غاښونو د منځ څخه غذایي مواد راووځي او بهر شي یا خارج شي. او په دې غاښونو منځ کې چې کوم غذایي مواد دي هغه د دې حرکتونو سره ښکته غورځېږي د خولې جوف ته، او د غاښونو منځ ترېنه خالي کېږي یا هم ترېنه صفا کېږي. نو په دغه حرکت سره چې دا کوم سرکولیشن حرکت دی یا روټیشن دی، د حرکت په واسطه باندې دا پاکېږي. د بغل طرف غاښونه یا د بکل چې دي هغه باید برس په دې طریقه د پورته څخه لاندې طرف ته استعمال شي تر څو غذایي مواد په سمه توګه د غاښونو د منځ څخه لرې شي، یا کوم بکټریاوې یا میکروبونه وي هم د دې سطحو څخه لرې شي او غاښونه پاک صفا شي، هم د غاښونه د کاریز څخه بچ شي او هم وری د پیروډونټل امراض څخه په منع کې شي یا بچ شي. د لاندې ژامې پاکولو لپاره برس باید د لاندې څخه پورته طرف ته حرکت ورکړل شي په دغه شکل سره تر څو د غاښونو د منځه غذایي مواد، بکټریاوې، هر شی چې وي هغه راووځي، خارجي شي او زموږ غاښونه د افات یا د ډینټل کاریز څخه بچ پاتې شي یا ترېنه خلاص شي. د بل طرف لپاره هم پورته غاښونه د پورته څخه ښکته برس ته باید حرکت ورکړل شي تر څو غاښونه ښه منظم پاک صفا شي. تاسو کولی شئ دا حرکتونه د 15 ځلې الا 20 ځلې کم کو 10 ځلې باید تکرار کړئ. لاندې ژامه هم په دې ترتیب د لاندې څخه پورته طرف ته برس ته تاسو حرکت ورکوئ. په دې شکل سره غاښونه په ډېره ښه طریقه پاکېږي او صفا کېږي. نو هر څومره چې کوشش کوو مکمل غاښونه باید پاک کړئ. د لاندې ژامې ژوینده سطحه باید په دې حرکت باکورډ او فارورډ حرکتونو په واسطه یا د مخ قدام نه خلف ته د خلف نه قدام حرکت په واسطه باید دا غاښونه تاسو برس کړئ. او دغه بل طرف هم په دې شکل سره مغه حرکت دی، غاښونه به برس ته مخ نه شاته او د شا نه بیرته مخ طرف ته دغسې تکراري حرکت ورکړئ تر څو د غاښونو ژوینده سره څخه غذایي مواد رالرې شي. د لینګ ساید دپاره غاښونه هم باید تاسو د لاندې نه پورته حرکت ورکړئ د برس ته تر څو د دې سطحه نه هم غذایي مواد رالرې شي او د غاښونه په مکمل ډول سره پاک صفا شي. د لاندې ژامې قدمي غاښونه لینګول طرف دا سطحه باید په دغه شکل سره د لاندې پورته حرکت تاسو حرکت ورکړئ د برس ته، دا سطحې هم ښې پاکې کړئ. او بل طرف چې کوم تاسو استعمال کوئ چپ طرفي یا ښي طرفي په دغه شکل سره د لینګول برخه د لاندې نه پورته طرف ته حرکت ورکړئ. نو په دې شکل سره ستاسو غاښونه به پاک صفا شي، ښه به لر شي. د دې غاښونه آخري سطحه هم په دې شکل سره پاک شي دغسې تر څو هلته کوم غذایي مواد نښتي هغه هم رالرې شي. کله چې لاندې ژامه پاکه شوه د پورته ژامې پلټل برخه یا هم تالو طرف ته برخه برس ته باید د تالو طرف نه لاندې د اوکلوژل طرف ته حرکت ورکوي. په دې حرکت سره تاسو غاښونه پاکوي. او قدامي غاښونو پلاټینل برخه چې د یا شاتنۍ برخه د پورته ژامې دا په دې حرکت سره د داخل نه بیرون ته حرکت ورکوي برس ته تر څو دا سطحې هم ښې پاکې او صفا شي. دا بل سایډ چې کوم وي مقابل طرف ښي او که چپ طرفي، نو دا هم په دې شکل سره د پورته نه لاندې طرف ته حرکت ورکړئ د برس ته تر څو دغه سطحې هم تاسو پاکې کړی شي او ستاسو غاښونه ښه پاک صفا شي او په آینده کې کوم مشکل پیدا نه کړي. دا په دې شکل سره ښه به چې کوم طریقه تاسو ته اسانه وي هماغسې برس ونیسئ او استعمال. دا چونکې ماډل دی تاسو ته طریقه ښیم نو تاسو ته چې هر رقم اسانه وي هماغسې استعمال کړئ. اوکلوژن برخه به هم په دې شکل سره د خلف نه قدام ته برس ته حرکت ورکړئ، یعنې د شا نه مخې ته، او دا سطحې به ښه په سمه توګه پاکې کړئ تر څو غاښونه پاک صفا شي. په آخره کې به ژبه په دې حرکت سره تاسو شی کوئ دا به هم پاکه کړئ تر څو ستاسو د ژبې سطحې سم غذایي مواد هم لرې شي.
او ستاسو ژبه هم پاکه شي، تر څو په دغه سطحه چې کوم بکتریاوې یا میکروبونه راجمع شوي وي دا هم پاک صفا شي. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل لایک سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ووهئ تر څو نور ویډیوګانې په وخت سره تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.